په کندهار ښار کې مومند د لوی کندهار د لندې او تازه میوې سوداګریز مارکیټ په 50 جریبه مځکه کې په نړیوال معیار جوړ شوی دی چې د ټول هیواد په کچه د لندې او تازه میوې د خرڅولو او رانیولو مرکز دی. دغه مارکیټ د کندهار ښار ختیځ لور ته په 15 ناحیه کې د 250 دکانونو او دفترونو په درلودلو سره د یوې بې جوړې مارکیټ په نامه یادیږي. دغه مارکیټ پراخ دکانونه لري چې هر یو 14 متره اوږدوالی او 4 متره بر لري. همدارنګه پر نړیوال معیار جوړ د هندوانو او خټکیو ځای هم په فعالیت شروع کړی ده او د دې ځای څخه به بهرنیو هیوادونو ته خټکي او هندوانې صادریږي. مومند د لوی کندهار د لندې او تازه میوې په دغه سوداګریز مارکیټ کې یو لوی جامع جومات هم جوړ شوی چې پر یو وخت د 1950 کسانو د ځایولو ظرفیت لري او همدارنګه د بانک یوه څانګه او عصري هوټل هم رغول شوی دی. دام د بابا وطن دام د دادا